ګران دوستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور نن یو ځل بیا د یوې نوې او په زړه پورې ویډیو سره راغلی. دغه ویډیو د ناټ پیکسل ایرډراپ په هکله ده. ناټ پیکسل ایرډراپ چې تر شا یې ډېر قوي ملاتړ موجود ده، یعنې ټون کوین، ډاګز کوین، ناټ کوین دغه ټول د همدغه ملاتړ کوي. نو ملګرو لکه څه ډول چې تاسو ته معلومه ده چې ډاګز کوین او ناټ کوین په ډیر کم کار کولو سره ډیره ګټه خلکو ته ورکړله. نو له همدې امله دغه ناټ پیکسل ایرډراپ په ډیر چټکۍ سره مشهور شو او خلک له دې څخه استفاده کوي. لامل همدغه ده چې په ډیر کم کار کولو سره موږ ته ډیره ګټه راکړه د ناټ کوینز او د ډاګز کوین څخه. نو اوس مهمه خبره دغه ده چې موږ څنګه په دغه کې کار کولی شو. نو د ویډیو له شیر کولو څخه مخکې له تاسو څخه یوه هیله لرم چې زما یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو لایک او شیر کړئ. راځو ملګرو ویډیو ته سٹارټ کوو چې څه ډول موږ په دغه کې کار کولی شو، یعنې څه ډول خپل پوینټونه پورته وړلی شو. ملګرو دلته ټول پینټینګ کېږي، یعنې رنګ کېږي. ملګرو تاسو دغه ساحه وینئ چې ټول د رنګونو په شکل باندې ښکاري موږ ته. اوس مهم د موږ لپاره څه شی دی چې موږ په دغه کې وکړو. ملګرو تاسو وینئ چې کومه ساحه چې ډیره سپینوالی ولري یا سروالی ولري یا کوم بر رنګ باندې وي، نو ملګرو موږ باید هماغه ساحه داسې رانږدې کړو، یا په پلس علامه او یا په ګوتو په کشولو سره هم رانږدې کولی شو. نو په پلس علامه چې موږ کلیک وکړو، دغه اوس تاسو وینئ ملګرو چې دغه سور رنګ ده او دغه ډاټ چې تور رنګ ده دا باید اوس موږ له منځه یوسو. نو دا څه ډول له منځه وړو؟ سیمپل اسانه او ساده طریقه ده. را به شئ په همدغه تور ډاټ باندې په کلیک وکړئ. کله چې په تور ډاټ باندې کلیک وکړ نو پینټ علامه باندې به کلیک وکړئ. اوس راځو زه دغه تور ډاټ باندې کلیک کوم او پینټ علامه باندې کلیک کوم. ملګرو دغه وینئ دغه پورته بیلانس 953 954 په همدغه طریقه سره د پوینټونه پکې زیاتېږي. اوس یو بل مثال زه یو بل کوم رنګ ورته بدلوم، همدغه سور رنګ ته، دغه زیړ رنګ ده، مثال دغه زیړ رنګ ده، دغه هم سور رنګ ته بدلوم. نو څه ډول هماغسې را به شئ پینټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په پینټ باندې کلیک وکړ نو تاسې هغه پورته کوم پوینټونه چې دي هغه ته ګورئ چې له 154 څخه 155 یا 56 ته تبدیل شي. نو ملګرو تاسو وینئ چې 155 ځینې وخت موږ ته 2 پوینټونه هم راکوي. نو دا ډیر اسانه او ساده طریقه ده. په همدغه شی دغه تور ډاټ موږ په پینټ باندې کلیک کوو نو دغه له منځه لاړ او موږ ته 155 یعنې 2 پوینټونه په دې باندې راکړل شو. اوس انرژي کومه دغه تاسو وینئ نو انرژي اوس لپاره موږ همدغه چانسونه درلودل. نو تاسو به راځئ په همدغه طریقه به مخ ته ځئ. او بله مسله د ریفرل له لارې هم تاسو ته ګټه درکوي چې کوم کسان ستاسو له لینک له لارې ورته راغلي وي. او دلته موږ ته هغه کسان ښیي چې هغوی ډېر پوینټونه لري، ډېر ټاپ کوم کسان چې دي او ډېر پوینټونه یې لاسته راوړي په دغه ایرډراپ کې. نو 2000 100 او 1000 همدارنګه دغه ټول همدغه کسان دي. او بله مهمه مسله نو انرژي باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ، نو انرژي په دغه ځای باندې کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړ نو دلته کولی شئ دلته یعنې 9 دقیقې او 10 سکینډه وروسته ریکاوري کېږي، یعنې بیرته موږ ته انرژي راکوي. او بل موږ یوز بوسټر د دې لپاره استفاده کوو تر څو موږ دغه موږ دلته موږ کولی شو چې دلته هم دغه ټوکن کلایم کړو او په دې سره هم موږ خپل ټوکنو شمیر لوړ کړو. همدارنګه دلته موږ د لیول بدلولی شو، د پینټینګ ریورډ لیول بدلولی شو، د ریچارجینګ سپیډ لیول موږ بدلولی شو چې په دې سره موږ ته زر زر دغه انرژي راکولی شي. او بل دلته د ټاسکونو مسله ده چې دلته ټاسکونه موږ د ټاسکونو په بشپړولو سره موږ کولی شو چې ټوکن یې لاسته راوړو. ما ډېر ټاسکونه په دې کې بشپړ کړي دي. تاسو وینئ چې ناټ پیکسل کوم چینل چې ده هغه باید موږ جوین کړو، په هغې سره موږ ته ډېر ټوکن راکوي. ناټ پیکسل په ټویټر کې باید فالو کړو، کمیونټي هغه سره یو ځای شو، د ناټ کوین کوم اکاونټ چې دی په ټویټر کې هغه جوین کو او دلته موږ کوم سټار چې دی هغه دوی تر ولیږو چې په پیسو اخیستل کېږي. خو دا اوس موږ نه کوو، یوازې همدغه څو سیمپل ټاسکونه کوو. او دلته به هم تاسو راځئ په څو ساعتونو کې او دلته به د کلایم اپشن باندې کلیک وهئ تر څو تاسو ته فری ناټ پیکسل ایرډراپ یا ټوکن یې درکړي. نو دغه ډیر اسانه او ساده طریقه وه چې ټوله طریقه مې درته وښودله. په دغه ماینس او دغه باندې به تاسو پوه شوئ چې یوازې په د مثبت علامه باندې رانږدې کېږي او په منفي باندې لرې کېږي. دغه باندې موږ انرژي اضافه کولی شو. نو
دغه اسانه او ساده طریقه وه. نو امید لرم چې له دغه ویډیو سره بلد سوی وئ، د دغه بورډ سره به بلد سوي وئ او په راتلونکي کې په دغه کې کار وکړئ تر څو زیاته ګټه لاسته راوړئ. او زه یقین لرم او باور مې همدغه ده چې تر هامسټر او راکي رابایټ او نورو بیکاره ایرډراپونو څخه به دغه ایرډراپ ډېره ګټه موږ ته راکوي، ځکه چې ناټ کوین او ډاکس کوین چې کومه ګټه موږ ته راغله د همغه غوندې دا هم موږ ته ګټه راکولی شي. نو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه سوي وي او همدارنګه که چېرته غواړئ دغه ویډیوګانو په هکله نور معلومات ترلاسه کوئ نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښاد بریالي اباد اوسئ. په الله مو سپارم.